منظور پښتون صفه قامي جرګه کې کمې پریکړې وکړې. د هغه د پوره کېدو له نیټې نه بعد د منظور پښتون اولنۍ مرکه ده، اولنۍ پر سوشل میډیا باندې د ده راڅرګندې ده، هغه له تاسو سره شریکه کوم. له منظور پښتون سره په دغه جرګه کې څه داسې وکړل سولو، هغه مطالبات، هغه پریکړې چې سوې وي او له ده سره چې هغه چا پر دغو پریکړه باندې وکړه کړې وه، ولې هغو دغه نه کړې عملي. منظور پښتون ولې په دغه کې کامیاب نه کړل سو، ولې دغه د جرګې پریکړې عملي کړل نه سولې، او را روان وخت کې منظور پښتون د دغه پریکړو په هکله باندې کوم پیغام و ولس ته و پښتنو ته لري. تر هر څه له مخه دوستانو دغه ویډیو له تاسو سره د منظور پښتون شریکه کوم. راځئ تر هر څه له مخه دا ویډیو وګورو. حیثیت قربانولو خبره پرې راغله، یعنی پی ټی ایم خپل وجود ورته قربان کړ. په پی ټی ایم یې بین ولګولو، په مخ کې مونږ حرکت کړی دی، خو دغې جرګه د دغې ملي ارمان پوره کولو لپاره زما د دغو ولسونو هغه یو خواهش چې زموږ مشران دی، موږ ویل هېڅ مو نه دي په کار د خپل ملت د خپلو ولسونو هغه ارمان چې دوی لري د هغه پوره کولو. تر پایه وګورئ، په دې کې ټول ستاسو د سوالاتو جوابونه کېږي. ملت ډېر ارمانونه لرل، سره کېناستلو، جرګه ته خدای دې قدر وکړي، هر څوک راغلل، خدای دې عزت وکړي. د پښتنو ولسونه خو ښه ډېر راغلي وو، دواړو خونو یو طرف ته جلسه به لګیا وه، یو طرف ته جرګه لګیا وه. همدا جرګه په یو جمهوري طرز وشوه، موږ نه وکړل چې څوک مو برخې کړي وي. کیدای شي څوک اعتراض لري، خو تاسو دا خو د کیمرې د مخ دور دی، هر شی د کیمرې و مخ ته شوي دي، هر چا په لاس کې موبایل دی. کوم یو ګوند دی چې وایي چې ماته نه دی راغلی، کوم یو ګوند دی چې هلته مو تقریر نه دی ورکړی، هلته مو د خبرې موقع نه ده ورکړې. هر چاته مو که هغه قبایلي سیټپونه دي، که تنظیمونه دي، او برابر ټولو خپله خبره وکړه، خپل بیان یې وکړه، خپل درد او د ملت درد یې شریک کړه. دوی ته چې په بیانیه کې کومه وعده شوې وه چې په آخر کې به موږ ټول یو تن ورکړو، او په جمهوري طرز که بل ګوند نه یو تن و، د پی ټي ایم نه هم خالي یو تن و. موږ دا نه وکړل چې ځانونه مو پې حاوي کړل. یار په دې جرګه کې به د هر چا بیرغ تاسو لیدلی وي، کیدای شي دا ګوندونه مو لیدلي وي، د پی ټي ایم هم بیرغ نه وي لیدلی. موږ ډېر احتیاطونه وکړو چې یار هېڅ نه پکار، موږ ته د خپل ملت ته همدغه یووالی پکار دی. رښتیا 3 ورځې که سره ګورو، هغه خلک چې د ملت ارمانونه و چې چیرې په یو ځای ووینم، هغو ډېر په زړه کې خوشحالي هم محسوسه کړې ده. هغه د جرګې ګراوند زما لپاره اوس هم ډېر لوی میدان دی چې په هغه کې پښتانه راټول شول او جوړ یې کړو یو ځای. محترمو، جرګه وشوه، جرګې په د آخر کې هر چا خپل کاس راکړ. کوم یو ګوند دی چې کاس یې نه کړ، که نه وي راکړی هم چا خپل بیا نه وي راکړی. موږ خو وغوښتل د ټولو تقریبا ټولو ګوندونو کسان هم راکړل او یو کمیټي جوړه شوه. دا مو هلته فیصله وکړه چې موږ دلته هره پرېکړه کوو دا به په جمهوري طرز باندې، یعنې اکثریت چې کومه خبره ووټینګ به پې کوو، چې کوم یې اکثریت ومني، ډېر خلک کومه یوه خبره ومني، ووټ شي کومه خبره، بیا به نور هم هغه ورسره منو، ځان له به نه ځو، بس چې څوک لږ به جمهوري کېږو. په دې کې پرېکړې وشولې. دا یوه پرېکړه هلته ناست کسان دې ووایي چې په یوه پرېکړه باندې هم ووټینګ نه دی شوی، پی ټي ایم خپله اعلان کړله. نه، دا هغه ځای چې څوک ناست و هغه د قرآن شریف راوړي، قسم دې وخوري چې ووټینګ نه دی شوی، دا دوی خپل اعلان کړه، موږ به یې ومنو. یا په هغه ځای باندې څه یوازې زه خو نه وم ناسته، تقریبا 4-5 کسان نماینده ناست وو، هغه د ووایي چې دغه یعنې دلته ووټینګ نه کېده، یعنې په اکثریت رای سره دا شی نه دي راغلي، دوی خپل راوړل. نه، دا باندې اکثریت رای وشوله، پرېکړې وشوې. پرېکړې کې مختلفې پرېکړې وې چې تاسو واورېدلې، په هغه کې د وسلوال کا هر قسم دي، هغه وتل و کا یعنې فوج دی، داسې د بجلې په کیسه وه، نورې ډېرې خبرې وې پکې. تاسو هغه پرېکړې خیر هغه بیا نه درته ریپیټ کوم. یو په کې دا وه چې 20 اکتوبر ته، یعنې دا 13 اکتوبر ته یو هفته پس 20 اکتوبر ته به د دغو پرېکړو د دغې جرګې په حمایت کې دا ټول ملت، ټول سیاسي ګوندونه، دا ټول د دغې په حمایت کې راوځي. دا د ټولو په شریکه پرېکړه وه. محترمو، راځو چې بیا څه وشول. 13 اکتوبر نه پس په 15 اکتوبر باندې په ډان انټرنیشنل کې یو آرټیکل راغی.
ما هغه ولوستلو چې د جرګې متعلق و، په هغه کې ویلي وو چې د جرګې د څه سیاسي ګوندونو چې زموږ رابطه ورسره وشوه هغه وویل چې دا پرېکړې موږ نه دي کړې، دا دوی خپلې کړي دي، او په هغه کې 2-3 پرېکړې یاد کړې وې. دغه د 15 ورځو پرېکړه، دا د طالب فوجي وتل چې کوم دغه پرېکړې یاد کړې وې. موږ ویل کېدای شي میډیا د دروغو څه خبره کړې وي، خو بیا مو پته کوله په دې منځ کې د 20 اکتوبر تیاري وه. په دې 20 اکتوبر باندې یو ګوند مشر راوښایې د یو علاقې دا چې دوی کش ورته په فیسبوک یو پوسټ کړی وي، حالانکې دغه زموږ د ټولو شریکه وه. بیا څوک راووتل؟ یو څو کسانو نه پرته تقریبا ټول یوازې پی ټي ایم و چې په سوشل میډیا هم ورته حمایت کول، یعنې هغه په قرآن شریف قسم چې هلته موږ په شریکه سره کړی و، موږ په هغه ورته پوره و، او هم یې په ګراوند باندې هم منډې ورته وهلې، حالانکې دا خو د ټولو شریک و. ښه دا وشو، موږ پته وکړه چې څه کیسه ده، چې دغه چې یاره دا پرېکړې چې موږ د ټولو سره نه یو. ما ورته وویل چې چونکې زه خو یو غړی یم د دې جرګې، راځئ کښېنو میټینګ مو وکړو. میټینګ کې تقریبا د 1-2 ګوندونو نه علاوه نور څوک را هم نه غلل، هغه هم قبایلي مشران سره راغلل. هغوی سره مو خبره کړه چې مسله څه ده، تاسو خبره ورسره کړو چې هغه وایي چې دغه د 15 ورځو خبره ده، د 3,000 کسانو راټولول، داسې په دې خبرو کې نه یو مونږ. ما ورته وویل چې بس په دا به هم ورته تېر شو، مونږ به دلته ټول رایې سره وکړو، په دې به ورته تېر شو. دا د هم وي، نه به 15 ورځې یادوو، نه به دغه وتل یادوو. چلو چې تاسو وایئ چې دا هر څه په موجودګي کې به د وطن په خیر او په امن کې وي، که تاسو وایئ چې پښتانه د هېڅ یو قوت نه لري، هېڅ یو اتحادیه نه لري، د دې هر څه په موجودګي کې به دا وطن په امن وي، په خیر به وي، که ستاسو نظر وي راځئ. اتفاق بیا هم مهم دی، اتحاد مهم دی. د بجلۍ په مسله خو راسره ټول شئ، دا کام د ملت ته یو څه خیر خو به ورسېږي. د کورمې په مسله خو چې سره راټول شي، دغه ویل بس دا صحیح ده. ناس چې څومره و هم یو بله پرېکړې وکړې چې هغې ځای ویډیو هم جاري شوله، د کورمې د مسلې ته مو یو کمیټي جوړه کړله، د بجلۍ خبره مو هم سره وکړله، او یو احتجاج بل هم اعلان شو 21 نومبر ته. ته یقین وکړه هغه یو څو ګوندونه هم چې راغلي وه 21 نومبر احتجاج چې هغه هم نه و موجود. او بیا د کورمې په مسله جرګه مو جوړه کړله د ټولو په شریکه. زموږ جرګه لا نه ورسېدلې، په لاره کې راګوډه کړله، بیرته چا بیا راوینېدله، سرکار یوه جرګه جوړوله. موږ چې کتل هم د جرګې یوه جوړه جرګه چې کومه د هغه په لاره کې ودرېږي، بیرته چې ګورو ټول د سرکاري هغه سره ناست دي. موږ په دې نه یو چې که ته سرکار هلته امن راوستلی شي نو ته ملګرتیا مه ورسره کوه، یا ته دغه خلاف شه. بلکل د هر چا خپل یو لاره وي، موږ دا نشو کولی چې هر چا پرې وروتپو. خو دلته په جرګه کښې خو مو هم یوه پرېکړه سره کړې وه، باید دغې ته خو هم لږ څه احترام ولره شي، لږ خو څه د دغې هېڅ سپورټ نه، یعنې د جرګې نه پس تش هغه د سوشل میډیا یا پوسټ څه وي تر هغې پورې هم سپورټ نه ورکولی. دا شاید زه په دې بنیاد نه وایم چې زه به په آخر کې په دې خبره کوم چې زما د دغو هر شي بنیاد څه و. الیا مونږ وعده سره کړې وه چې د جرګې ممبران ونیول شي، په هغې به مونږ ټول شریک اکشن اخلو. د جرګې ممبران ونیول شول، تش په خوله مذمت نه ودرېږئ، یعنې خلک وایي منظور چېرته دی. ښه ملک نصیر خو موجود و، ونیولو، بیا څه وشول؟ بیا را چې خلک وایي پلانکی چېرته دی، پلانکی چېرته نه دی، دغې خلکو څه ریکشن و، دغو خلکو څه وکړو دغو لپاره؟ سمه ده چې په ګراونډ موجود و، څه وشول؟ دلته په پی ټي ایم یو کریک ډاون شروع شو. 2300 نه زیات زموږ ملګري شیډول 4 ته واچېدل، او په دې کې داسې و چې مزدوران وځنې په بینک اکاونټ کې به لږ څه پیسې وي د کور، هغه هر شی بند. دوی یو قسم لکه لاس وخت ورته څه پکې مسافر وو، بیخي د جرګې کې شرکت نه و کړی، هغه هم پسې نیول وهل شیډول 4 په کورونو چپې. دا چې کومې دا ادارې دي دا نامونه یې ورکړي دي، ISI د مایک د داسې نور نامونه یې دا دي، خو د ظلم جبر د بربریت او داسې دغې شیانو نه علاوه بل کار نه زده. دغه په کورونو ګرځه او یو چې دا خو کاله دم دی، دا لرې کړي، دا هغه ده دغه.
یو کاله دم تنظیم یې ګرځولی و چې هیڅ په خپل نامه باندې حرکت ته نه پرېښوده. حتی کې تاسو ټول یعنې هغه خلک یې چې یو څه نظر لرئ نن وګورئ د میرلي دپاره احتجاج و په پېښور کې همهغه احتجاج دلته دومره پولیس ورته راغلي ول څه راغلي ول چې دا که پی ټي ایم وي چې موږ کریک ډاون پې وکړو موږ یې کریک ډاون نه یېرېږو خو البته ملګري مو یو څه عدالتي کاروایي شروع کړې وه چې موږ څه ملګري راوباسو لږ څه لاره ورته دومره کوم چې مخکې مزل پرې روغ وکړي. په دې هر شي کې موږ بوخت وو. دغه هر څه یعنې چې کېدل دا هر څه چې وشول اوس هم موږ دا وایو چې راځئ اوس هم لا لار شته دی راځئ اوس هم سره یو شو. موږ د ضد وال خلک نه یو موږ د ضد وال خلک نه یو چې ضد کوو. زه دا تپوس هم کوم آیا دا یوازې د یو تنظیم وصف و چې د هر څه کنټرول کړي وای د دومره لویو زورورو قوتونو چې دا وطن یې خرابولو په یوازې مخه نیولې وای خو ځکه خو د جرګې ځکه خو د ملت د ټولو د یو کېدلو ارمان لرلو چې هغه یې صحیح حل دی په هغه باندې کار کیږي نو یوازې خو موږ اوس هم لګیا یو یوازې خو پی ټي ایم اوس هم لګیا دی یوازې خو اوس په دا 2-3 میاشتو کې دننه هم چې څومره جرګې شوي دي ماکین جرګه راواخله د بنو جرګه راواخله د جانیخیل جرګه راواخله د نارت وزیرستان جرګه راواخله د کورمې جرګه راواخله داسې تر مومندو پر آیا په دې کې پی ټي ایم مین کردار نه دی ادا کړی. هر څومره چې که د 21 نومبر احتجاج یادوي که د 16 اکتوبر یادوي آیا پی ټي ایم پکې مین کردار بلکې 90% کردار نه دی ادا کړی. اوس هم د دغو حالاتو که لږ مقابله په ګراوند باندې د ولسونو د راټولولو او بیا د هغې په حواله سره د یو مزاحمت کولو یو شکل د هغه پی ټي ایم یې کوي. زه په دې خبرو باندې نه یم خو البته چې د ټولو اتحاد نه وي د چا په حواله سره یو موقف نه وي بیا دلته د ملت د راټولولو یو مخصوص اصول یا یو څه نظام سیستم نه وي نو څنګه به کوو په مخ چې دا هیڅ شی نه منل کېږي چې نه به په تعداد کې په دومره تعداد کې خلک راټولېږو نه به دومره سره ورکوو نه شی هیڅ نه دي موجود نو بیا خو هغه په هغه خبره شوله خو بیا هم دا هر شی د مایوسۍ دپاره نه دي والله هیکه په د خپله خاوره ورته پرېږدو. اوس به هم زه وروسته بیا په دې باندې خبره کوم اوسني حالات یادوم بیا په خبره کوم چې رښتیا مونږ غلي یو. دوستانو د منظور پښتون دا خبرې به تاسو اورېدلې دا مرکه څه اوږده هم ده له قامي جرګې نه بعد چې مثلا کمې هغه 2 میاشتو وخت یې ورکړی و هغه وخت صفره کړل سو د قامي جرګې کې چې کمې پرېکړې وکړل سولې یوه هم نه ده عملي سوې چې څومره پرېکړې په دغه قامي جرګه کې سوې وې د 15 ورځو وخت یې ورکړی و له 15 ورځو وخت پوره کېدو نه بعد دغه یوه کمه پرېکړه چې د یوه هم نه ده عملي سوې نه چا ورباندې عمل کړی ده. خو په دې کې ډېر خلک داسې و لکه منظور پښتون چې وایي ډېرو کوشش دا و چې دا جرګې کې دغه پرېکړې عملي کړل شي او ډېر خلک دا اوس له دې څخه پر شا کړل شي چې نه شي عملي ځکه چې بعضو ته معلومه وه چې دا ډېر ګران کار ده دا پرېکړې سوي دي دا یقیني ډېرې سختې پرېکړې دي د دې عملي کول د دې پرېکړو عملي کېدلو لپاره یقیني دا به یو داسې وخت وي چې مثلا د ډېرو خلکو په سوچ او فکر سره چې دا مثلا ناممکن و یعنې نسي کېدلی لکه هغسې موږ او تاسو ولیده په 15 ورځو کې دا کار ونه کړل سو. کم چې 15 ورځې پوره کړل سولې نو بیا له هغه نه بعد منظور پښتون د سوشل میډیا باندې نه ده راڅرګند سوی حتی تر نن پورې چې نن یې اولین پیغام پر سوشل میډیا باندې ورکړی د جرګې په حقله باندې چې دی خپله وایي چې په دغه جرګه کې چې کمو خلکو له ما سره وعدې کړی وي هغه خلک اکثره پر شا کړل سو. د ده په وینا چې یوازې پی ټي ایم مثلا چې کم پی ټي ایم ده د دې چې کم ملګري دي یوازې دا ودې ته تیار پر هغو پرېکړو باندې ولاړ دي اوس هم هغه غواړي او کم ګوندونه چې دې ځای ته ورغلي وو نور چې څومره ولسونه ورغلي وو چې له پی ټي ایم سره تعلق نه لري له نورو سره لري هغه یو هم ودې میدان ته بیا نه ده حاضر سوی او نه هغه پر هغه باندې ولاړ دي بس صرف د هغه ورځې هغه وعده یې وه. لکه تاسو به په هغو شپو کې د
موبین صاحب څو خبرې اورېدلې وي چې منظور پښتون ته یو پیغام ورکوي چې تاسو کومه لار په مخه باندې خاصه د یقین دا ډېر ګران کار ده، دا ډېر سخت کار ده او دا لار ډېره ازغنه ده. په دې لار کې به ډېر تکلیفونه محنتونه کوي، دا لار سر ته رسیدل ډېر ګران کار ده. که چیرې ورسېدې نو بیا کامیاب وي. او جرګه یې وکړله هم داسې لکه موبین صاحب تاسو د هغه مرکه وګورئ، هغه په هغه وخت کې مو ویل په یو لایب کې شاید زما پر دغه به تاسو پیدا هم کړئ. هغه دا خبره وکړه چې په دغه جرګه کې چې که یوازې له پی ټي ایم نه اخوا چې مثلا داسې ورغلي او دغه پرېکړې سوې په دې باندې په حقیقت سره ولاړ او دا غوښتل چې دا عملي کړل سي، هم له دغه ور اخوا چې څومره خلک ورغلي، بعضې د ټیک ټوک دي فالوور د ډېرېدلو لپاره، بعضې د خپل ځان د وایرل کولو لپاره، بعضې د خپل شهرت لپاره، بعضې د خپل هغه څه لپاره چې سبا ماته پښتانه د پیغور ګوته ونه نشي چې تا ولې په دې میدان کې ځان نه کړو حاضر. او ډېر داسې خلکو دې میدان ته نه ورتللو، زړه یې غوښتلو چې دا کار وسي، خو بیا هم نه ورتللو په دې خاطر باندې چې هغو ته معلومېده چې دا کار نسي کېدلی. نو چې یو کار نسي کېدلی هغه کار کول نو بیا څه معنا لري. نو هغه خبره هم هغسې د موبین غوندې ثابته سوله. جرګه پرېکړې وکړلې، 15 ورځې پوره سولې، چندانې کوم دغه یې ونه کړی، مثلا هغه پرېکړې سوې په هغه باندې عمل ونه کړل سوی. لکه منظور پښتون په خوله باندې هغه وایي په دې خاطر باندې نه وسو چې هغه خلکو چې له ما سره وعدې کړی وې هغه ټول پر شا کړل سولو. نو یقیني داسې کار کول دا ډېر ګران کار ده. دغه کم خلک چې په جرګه کې ولو او غوښتل یې هم په هغه ورځ چې داسې نارې ولې ټول د سوشل میډیا بعضې کسان وو، یا دغه د پوسټونو کول چې په نورو هیوادونو کې ناست وو، یا د ځان د وایرل کولو لپاره وو، د عملي میدان لپاره د ګوتو په شمېر باندې یو څو کسان ول چې د میدان ته ځان حاضر کړی وو د عملي میدان لپاره، هغه د ګوتو په شمېر باندې یو څو کسانو په هغو کسانو باندې دا لاره مخته مثلا دغه کم سفر چې ده دا مخته تلل او تر خپل منزل رسول به ګران کار وي، ځکه چې دا نور چې و هغه ځان د وایرل کولو لپاره، د خپل شهرت لپاره، یا د پوسټ کولو لپاره، یا مثلا داسې و چې هغه د میډیا له لارې کار کوي، که څه هم و دې ځای ته نږدې دي خو بیا هم په هغه ځای کې ځان نه حاضروي، د عملي میدان لپاره نه دي. نو فکر نه کوم منظور پښتون چې کمی خبرې کړې د را روانې جرګې په هکله باندې د پښتون ولس د غمخواري لپاره په را روان وخت کې هغه منظور پښتون داسې خبرې کړې چې مثلا د هغه مکمل ویډیو به هم انشاءالله زه له تاسو سره شریکه کړم چې والله اعلم مخته به څه داسې پیښیږي چې آیا بیا به له منظور پښتون سره دا خلک داسې و میدان ته حاضرېږي، که به یوازې منظور پښتون وي او دغه خپله کومه چې مبارزه ده مخته به یې وړي، او که له ده سره به نور هغه کسان ملګرتیا کوي کوم چې غواړي چې منظور پښتون تګلار ده او هغه پر دغه تګلاره باندې سره یو ځای شي.